سلامونه ملګرو جوړ تکړه په دې هیله چې روغ وي له وطنوالو سره یم له افغانانو سره او دا عادي افغانان نه دي ټولې پېژنئ ما خو حتی زړه داسې و چې زه دوی بیخي در معرفي نه کړمه ځکه چې بیا به دوی وایي چې نو څنګه موږ معرفي کوي موږ خاص خلک پېژني خو دغه سړی در معرفي کوم د سره لږ ټوکې لرم او دی خو چې دی دغه دی د دې صحنې شاهد دی چې په ما باندې ګران دی او شاهد مې ځکه ویلی چې د خپله نوم یو څه ورته دی شاهدي حشمت جانه اول خو لاس ماته ته راکړه دا نورو ته مې لاس ورکړی و بیا یې تا ته د انټرویو لپاره لاس درکوو به څنګه یې شکر ده جوړ خپله صحت خیر دې ښه دی خیر قراري ده الحمدلله مننه دا ملګري ته خپله ته یې معرفي کړه ورکې که راته ووایه داسې کیدای شي یو څوک دې کې د ټول پېژنم که نه پېژنم ته فکر پرې وکړه چېرې به دې لیدلي یې زه وایم ضبط رقم سیب خاکی چی شی؟ سیب وای صاحب غږ مو د مکتب کې نه وایي چې معلم جزیري اخلي که نه هغه نصیب وو رحمت شاه زلمتی را سره ده د اتا معاون دی د ما معاون ده په ون ډے او ټیسټ کې او ماشاءالله یو د هغه استعدادونو نه چې افغانستان ته ډېر زیات خدمتونه کړي او د هغه سختو ورځو اتل ده نو تر اوسه پورې لوبډلې سره ده او ماشاءالله د ټیم د ملا تیر ده دغه رول لوبوي په لوبډله کې او څنګ ته نوید زدران چې موږ نوی ځوان چې د سریلانکا خلاف یې اول د ټیسټ ډیبیو وکړه او د 500 ورځې سکواډ حصه هم ده نوید او څنګ کې د موږ تنکی ځوان چې نوی ټیم ته راغلی دی خو بیخي نوی دی او په ما ډېر ګران هم ده دی ولې دلیل وجه داسې چټي را باندې خوب لګي هزاره مقصد 1000 ورکوي مخکې خو ما ولیده دی خدای په جین کې و که چېرته ور په زوره دې راوغوښته وینې هغه یې کمیس یې ملا نه دی بدل کړی علامه محمد غضنفر ماشاءالله نوم یې ښایسته نوم ده نور یې د پرون مې ورته ویلې ملې نه درته الله ویلی شو نه درته محمد ویلی شو دا نوم در باندې چا ایښی ده موږ هغه شارټ نیمز اخلو که نه بیا یې راته وایي غضنفر راته وایي نو دی د 19 کلنې لوبډلې نه دا اوس نړیوال جام کې و ساوت افریقې کې د هغه نه لوبډلې ته راغی ماشاءالله پرون یې ډیبیو وکړه اوله لوبه یې وکړه دا د کرکټ لانجمنې دنیا ته ښه راغلی او ورسره فرید ملک صاحب دی د موږ د ملي لوبډلې فاست بالر ده چې ډېرې لوبې کړي افغانستان لپاره ماشاءالله تکړه او جنګیره تکړه او بااستعداده لوبغاړی ده او کله کله جنګونه هم کوي میدان کې ملک دی باید وي مننه صاحب ښه راغلاست ډېره مننه ښه راغلی په خیر راغلی ستړي مه شئ د ګرم وطن ته خو د افغانستان نه دلته ګرمي ډېره ده نه زه فکر کوم دومره به هلته ګرمي نه وي دلته ډېره ګرمي ده دوبۍ کې نه و دلته اوس خو ښه ده اکثره وخت چې راځو دوبۍ ډېره ګرم ده جون جولای کې بیا دې وخت کې موسم ښه ده اوس خو په دې دغه کې رښتیا جالبه دا ده په دې ګرمۍ کې منډې ډېرې کېږي که لږ کېږي دا راته ووایې پوه نه شوم مطلب دا چې دا منډې په ګرمۍ کې ډېرې کېږي او که په یخنۍ کې دا څه چې دومره منډې وکړې داسې وکړه ښه او ګرمي چې ګرمي که نه بیا لږ سخته وي خو موږ داسې لوبه ده چې موږ په ایکسکیوز نشته دغه کې که څومره ګرمي موږ باید خپل 100% ورکړو او میچ پکې وکړو دلیل نه منل څومره موسم یخ هم وي موږ باید زموږ کار هم دغسې ده باید وي او که چېرته مو وبایلله بیا خو حتما داسې د کنځلو کتارونه هم وي چېرته که نه په دا فیسبوکو کې په دې کې که څنګه تا ولې وخندل تا ته خو به یې ډېرې نه یې کړي چا نه ما پسې خو یې نه کوي خو نورو نه خبر نه یم دا د فرید ملک نن زما فاریو کې ګرځي ګوره په دې کې تاسو یوازې نه یې ما ته هم ډېرې کنځلې شوي دي ښه نو پروا نه لري څوک وایي خان چې ساتې دروازې به جګې جګې ږدي نو دې لپاره تاسو د افغانستان لپاره چې جنګېږئ مطلب مې دا دی چې مبارزه کوئ او منډې وهئ او توپونه وهئ نو دا خو دا به راځي پکې بالکل دا خبره شته داسې ده چې سالم انتقاد د هر افغان په موږ باندې حق ده ځکه موږ که دلته راوتي هم یو د افغانستان په نمایندګي راوتي یو نه خپل د شخصي کور مسله ده نه کوم بل داسې مقصد لپاره موږ راوتي موږ د افغانستان په نوم راوتي یو او د افغانستان په نوم لوبه کوو نو د عوام په موږ باندې حق ده چې هغه په موږ سالم انتقاد وکړي او ولې دا نه چې
کنځاګانې وکړي بدې ردې ووایي غلطې خبرې وکړي نو خو بیا لوبغاړي د فشار نه لاندې ودرېږه خو هغه خبره دا ده چې ګوره چې دا کنځا او دعا یې سره مساوي شي بیا په کومه ورځ چې مثلا میچونه ګټئ په هغه ورځ بیا دعاوې دي بله ورځ چې بایلئ بیا بېرته کنځاوې دي نو هغه مو سره یو شی شي که نه ګناه او ثواب د چا خبره کله برابروي خبره ده ټوله برابره شي نو دا راته وایي چې دغه نوی ځوان چې راغلی دا زدرنه تونه مې پوښتنه وکړم په خپله لهجه موږ په هغه خو پوهېږې که نه وطن څه پوهېږي خو چې مونږ کې ودرېږه پوه به شي بیا دلته ثبوت وایي بیا جام دته بیا جام ته دا راته وایي چې تو ته څه درې پېښه وه چې ته روغلی کرکټ ته دا خو د مخکې نه لوبغاړي لکه نورعلي دی شهزاد دی کریم صدیق دی نوروز منګل دی دې لوبه کوله ماته ډېر خوند راکاوه ماشومتوب کې دا خو د ټول بیټسمینان یاد کړه ته خو بالر یې حمید هم دی شپول هم دی مخکیني لوبغاړي څه دي ټول سوکا راځي سلام یې تعقیبول بس لوبې خوند راکاوه یو په سپورټ هم و وجود دپاره هم ګټه هم که نه بلې د میږي وطن خلک څه دي که نه دا د غرې خلک خو زادرون خلک په غرې کې دي که نه دا د غرې خلک چې دا بیا په تیزم دي که نه په تیښ واقع کله کله خصوصا که چېرته بیا چېرته کوم سپي ګیر که بیا خو ډېر ډېر غچ وي یا ډېر سړی ډېر تیز وي نو ودرېږه دا زرمتي صاحب نه به پوښتنه وکړم ته خو دا تجربه ډېره لرې که نه د چا خبره فکر وکړه چې یو څو کاله وروسته د انګریزانو خبره ریټایر کېږي نه مثلا کرکټ پرېږدې بچي ته به دې دا مشوره ورکړي چې کرکټ ته راشي د ما په حساب باندې دغه خپله خوښه وي که شوق لرو کرکټ یې کاو شوق یې لرو باید راسي نه پوهېږم هغه خو زه پوهېږم چې ته به یې نه مجبوره یې خو مشوره به دې څه په زړه کې به دې مشوره څه چې یاره دا زوی مې چې ما غوندې په جنجالو اخته شي ښه ده او که نه دې راځي داسې مشوره به دې څه یې ورته لرې ګرځه د کرکټ دا زموږ همیشه لهجه ده د هنرمندانو سره که بل ملک یو بیا بیا هم ورته چې لرې ګرځه تاسې خود په دې نظر نه یې تاسې نوي راغلي نه تاسو به ورته وایئ چې نږدې راځه کرکټ ته په منډه راشه که څنګه معلومات نه کېږي په راتلونکي کې د خدای خیر دا د زدران هغه چې زه ګورم که نه د انګریزانو په اصطلاح فزیکل که نه دا باډي چې زه ګورم کمال یې څه دی چې داسې تکړه یې نری یې څه کیسه ده هغه قابلي پلاو خوند نه درې کوي نه زه خو داسې سپورټ چې کوم بیا هر خوراک کوم چې بیا هم څنګه داسې تکړه پوتې شوی بس دا خو زه چې اول پیدا شوی یم تقریبا مقصد یوه مشوره در کوم چې ډېر به د مړۍ شوق نه کړي د غوړې مړۍ چې دا ډېر پیدا شوی یارې اخر به داسې شای شي چې پلیار به نه شي تلای نه صاحب نه دا د خوست خلک ما کتلي داسې جام کې نه سوچا غوړي داسې وایي ته ورته وایې نو په دلیل پوهېږي ولې ما پلار هم داسې و غوړي به یې خوړل کسانو په غوښه به مرور شو چې غوښه یې رانه کړه دلیل یې دا و چې هلته خو خلک په غرو کې ګرځي مثلا قلبه کوي یوې کوي منډې وایي څه شی کوي که نه هغه فزیکي هغه یې دومره وي چې هغه ډوډۍ ازمایي په اسانۍ نو که چېرته داسې وي چې اروپایي ژوند وي مثلا موږ هم د ډوډۍ سره دا اوس مې سهار چای څښلی دی او تر اوسه 10 ساعته وشول او دلته چا داسې غلی غوندې سات راته وکړ ما لیکه کاشکې داسې ټینګ سات یې راته کړی د پښتنو غوندې تا نه ښیم راشه شاته هم یخي دی دروي خلاصه شي بیا دا د سات خبره رښتیا ودرېږه ده نه پوښتنه وکړم د سات خبرې سره مونږ په غرب ته که نه دلته چې وخت مو ډېر تېر کړ په عذاب ورسره وږی به وي او چا به سات نه درته کاوه ځکه دلته سات نه دی رواج که نه خپله به ورته وایي چې راکړه ډوډۍ راکړه په دغسې حالاتو کې خو به ته دې شي کې محروم به نه یې که نه د ډوډۍ نه کله که نه داسې ده که نه چې کله د لوکل لایف نه پروفیشنل لایف ته ځې که نه هلته بیا سړی دومره نور هم سره یعنې چالاکه کېږي نو هغلته بیا خپله چالاکي مهمه ده که نه او ته څنګه د چالاکۍ کې خو ته هم چالاک یې زه دې چې ګورم دغه چالاکیو کې دې وس رسېږي که کله کله ګیر راشي نه 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 زه چالاک نه یم که نه یا الله ودرېږه دې سړي ته پوښتنه وکړم چالاک دی که نه 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 زه خو چې هر چا مخکې څه ایښي ورسره کښېنم ته دا اخلاص مطلب ترې خوري که نه دا بل چا هم خرچې کړي خپل سر بس ما سره چې نه نیو یم سبا بیا خدای شته یو کار بل هم پکې ده ماشاءالله ډېرې غټې غټې هم وایي کمه بیخي نه وایي باټې ولې که څنګه
څه وایي درته دا ګپ لګي مثلا څه یو مثال خو کپتان دي چې سره کمی خو لوبغاړي به هماغه 1-0 خوند یې درکړه ښه د هغه پوښتنه مې درنه کوله ته ماته داسې په دغه ټولو کې داسې ټوکي او شوقي سړی ښکارې همداسې کله کله پټې پټې سندرې مې اورې که نه نه ولا سندرې خو اورم کله کله خو ټوکي نه یم خو شوقي یم کتې دې زده دي کتابازي کوې نه کتې مې نه کتې مه کوئ وخت مې سړي ډېر ضایع کېږي دا ځینې ملګري دي چې دي که نه سره کښېني وایي چې راځه 1 ساعت به پرې وکړو دا 1 ساعت په 10 ساعتو واوړي تر اخره پورې نو خبره چې د دې راغله په هغه وخت کې ودرېږه ته مې ونه غږولې دا مصروف چې نه یې که نه تفریح خو به یې کله کله په داسې وخت کې څه شی خوند درکوي څه کوي مثلا زیات داسې شی نه کوم زیات ټیک ټاک ګورم دا دې بله سپکه ټیک ټاک هم ګورې نو په ټیک ټاک کې خو ګورم ټیک ټاک او یا اسلامي بیانات او ډېر اورم ښه په ټیک ټاک کې خو یو مشکل بل دی بله ورځ یو واده ته تللی وم که نه د خوستیانو واده و نو دلته یو څوک دی د درګي ډانډې په نوم باندې رئیس درګي ډانډې دا د درګۍ زموږ سیمه ده که نه په تڼیو کې نو دغه نوم یې په ځان باندې ایښی دی او دا داسې لونګۍ یم یو سترګې هم تورئ ده ما ته ویل وایي دا خو ښه شو چې پیدا مې کړې راځه مرکه در سره کوم مالې ویې که وایي ښایي مونږ کارونه څنګه دي مالې کارونه خو ښه دي خو چې دا ټیک ټاک مالې زموږ زنانه هم ګوري ګوره زموږ په دغه کې چې په اروپا کې افغانستان کې خو به خلک نه ګوري په اروپا کې مالې مونږ خویندې میندې ګوري او تاسې هلته اخته یې چټیات وایي سره نومونه یې نه اخلم یو څو نور کسان هم په ټیک ټاک کې دي چې هغه کوي نو بیا څنګه یې ته ګورې چې هلته کنځا کوي خلک نو د کنځا ولا پورته کوم وشاړې پورته وشاړې خبره مې تا ته رښتیا دا کوله دا مسؤلیت څومره سخت دی درته دا د کپتان په توګه ته دا راته ووایه ولا حقیقت چې ووایم مسؤلیت دروند مسؤلیت ده او په عین حال کې یو اعزاز هم ده او د افتخار ځای مې یو انسان دپاره چې هغه د خپل ملک نمایندګي کوي او بیا لیډرشپ یې کوي مشري په غاړه اخلي نو چیلنجونه زیات دي او په عین حال کې همیشه کوشش هم کړی ده چې وطن ته بریاوې راوړو د وطن عزت او هر شي ته م کتلي دي کوشش هم همدغه یي چې هغه کې چې د وطن خیر وي هغه وکړو او دا یو بل چلنج څومره درته سخت ده چې دا مثلا د ملګري تکړه دي خبره دې مني په وخت راځي مثلا که نه کوي یو چېرته ورکي بل چېرته ورکي په وخت راټولېږي موږ ژوند چې دا موږ ژوند داسې ده لکه د عسکري ژوند غوندې او ټولو نه مهم د موږ ډسپلین او منیجمنټ د لوبډلې ځکه په انټرنیشنل لیول باندې چې ته هر سپورټ کې د ټولو نه مهم د ټایم منیجمنټ ده نو هغه لپاره موږ خپل رولز لرو د ټیم ریکوایرمنټ دي چې هغه باید هر لوبغاړی پوره کړي هغه که کیپټن هم باید پوره کړي داسې نه چې زه خلک راغواړم یا یو بل شخص راغواړي هغه ټول معلوم وي وخت معلوم وي آن ټایم وي موږ چې کله موږ مثلا میچ ته ځو یا تمرین ته ځو خپل د واتس اپ ګروپ لرو منیجر پکې میسج کوي او مثلا یو وخت ښیي چې سبا 8 بجې به بس روانېږي تمرین لپاره یا د میچ لپاره هغه 8 بجې بس بیا روانېږي که هغه کې خدای دې وکړي څوک یي که نه یي نو تاسو خو بلد شوي دغه دوه ځوانان چې نوي راغلي دا په دې شیانو بلد دي چې یاره 10 بجې معنا ده چې 10 بجې ټولو لپاره قانون چې دی ټولو لپاره د هغه احمد محمود هر یو کیپټن یې که نوی ځوان او دوی هم ماشاءالله سفرونه کړي نو نسکالونو لوبډالو سره تللي دي دوی ته هم پوره معلومات ده او دې لیول ته چې رارسېږي دا شی دا یو بل هغه دې نه ده کړی یو بل مسؤلیت چې تا ته راجع کېږي خو موږ په ټولنه کې هغه مسؤلیت خلک نه بولي هغه دا ده چې د دوی په خوراک دې کله فکر کړی دی چې انډیوالانو دا غوړه ډوډۍ مه خورئ دا وریجې لږ راکمې کوي دا دې ته دې فکر کړی او یا دې دا کار کړی دا خبره هماغه پورې راجع کېږي ځکه په دې لیول کې ته چې لوبه کوې دا درې شی د تا لپاره ډېر زیات مهم دي چې یو ډسپلین ده یو پرفارمنس ده او یو فټنس ده نو که ته څومره هم د خپل فټنس خیال نه ساتې د تا ځای بل څوک نیسي او که څومره هم تا فټنس یا خوراک دا د ګراوند نه د باندې خپل ژوند او خپل سیستم جوړ نه کړي ګراوند کې د پرفارمنس خرابېږي چې پرفارمنس دې خراب شو بل چې تا نه ښه لګي هغه تا نه ځای نیسي دا ځای داسې نه ده چې چا په ټیکه یا اجاره یي
دا لوبډله ده مخکې پکې نور لوبغاړي اوس پکې مونږ یو سبا به پکې نوري بله ورځ به پکې نوري هغه به ځان ته ټیم کې ځای جوړوي چې هغه د ګراونډ نه د باندې خواري او محنت کوي ګراونډ کې د هغه پرفارمنس معنا دا چې دا خبره ردوي چې ګواکې په دې کرکټ بورډ کې یا د اتا په ټیم کې ځینې کسان داسې دي چې د بابا آدم علیه السلام د وخته دی او تر اوسه پورې نه ځي له دې ځای نه دا خبره خو نه منې نه دا خو داسې نه ده چې هغه عمرونه یې زیات هم وي د هغو خواري په ګراونډ کې معلوم وي زیاتره موږ لوبغاړي ریټایر هم شول زیاتره یعنې باډي ته یې مه ګوره کش ته یې ګوره زه به د نبي مثال ورکړم موږ په ټول ټیم کې عمر د هغه زیات ده خو فټنس او ګراونډ کې د هغه ایفرټ چې وګورئ نظر ځوانانو ته ماشاءالله اوس هم هغه فټ ده نو نه غواړم چې سیاست ته لاړ شو خو بیا هم د اخرو وختو کې لږ څه داسې تاسو د لوړې ژورې وې که نه غواړې راته پرې وغږېږي که څنګه ځکه چې مونږ خو داسې خوشحاله وو چې په دې لندن کې قریب وو چې استرالیا ماته کوي هغه یو استرالیایي را مخکې سو بیا ډېر هغه وکړه پښې هم خوش شولې بېچاره خو بیا خپله توره وکړه خو تاسو هم په نړیوال جام کې ډېره توره وکړه واقعا افغانان ډېر درنه خوشحاله وو بیا وروسته دا ځینې خلک لږ څه درنه خفه غوندې شول ولې دا څه کیسه وه نه دا خو داسې نه ده دا لوبه او سپورټ داسې ده چې موږ اوس مثلا میدان ته ځو په دې نیت نه ځو چې موږ دې وبایلو په هر ټیم یا هر لوبغاړي باندې اپ اینډ ډاونز راځي کله به ته ښه پرفارمنس کوې کله به ته ډاون کېږي خراب پرفارمنس به دې خرابېږي نو دا د لوبغاړو د ټیم سره تړلې خبرې دي نو موږ خو قصداً دغسې نه کوو چې موږ د یا پرفارمنس خراب شي یا انډیا غوندې ټیم هم یو ملک ته ځي مثلا انګلینډ ته ځي هلته 4 میچه 5 میچه بایلي 3 میچه بایلي بېرته راځي خو بیا دغه نه بعد هغوی بېرته د کمبیک لپاره خپل ټیم ته ګوري چې څه کول پکار دي همداسې د موږ لوبډلې باندې هم څه بدې ورځې راغللې او دا ملګري غلي دي که دوی هم خبره کوله داسې نه سي چې اوس ته ما ورته اخته یو که خبره کوئ وایي که ما یوه پوښتنه بله وه دوی به مو غږېږي خو په دغه باندې زه دا صرف دومره وایم چې سریلانکا سیریز د موږ لپاره ښه لاړه نه او ماتې هم پکې وخوړلې خو دا راځي په لوبډله باندې مهمه خبره دا ده چې کله لوبډله ماته وخوري د هغه نه باید زده کړه وکړي آینده لپاره هغه کومې غلطیانې کومې کمزورتیاوې چې په لوبډله کې هغه ته باید سوچ وکړي چې دا څنګه پوره کړي دا کمزوریانې ختمې کړي نو هغه د موږ لپاره ډېر سبقونه راکړل هغه سیریز خو لنډه دا چې زه شخصي خپله تجربه درته وایم یوه ورځ به مو خندولم بله ورځ به مو ژړولم یوه ورځ به خفه وم دا زموږ د کلي اصطلاح ده دغه کار نه کوې که نه بیا کرکټ بیخي ګورم دغه خندا غواړې که نه بیا بیخي ګورم زموږ د کلي اصطلاح ده دې سړي ته به معلومه وي که نه دا سړي مشي کوي څه ولده ښه یې جوړ یې تکړه یې خپه شول یعنې خپه شول که نه نو زه به خپه شولم نن خوشحال سبا خپه خو خیر زه به دا داسې ده یو خبره بل هم ده لکه د الله تعالی نظام ده که نه هر شي ته اپوزیټ یو شی پیدا کړی ده که بایلات نه و د ګټې به خوند نه و په دې ژوند کې که صرف ګټه وه نو بیا هغومره خوند به ګټې نه کوو چې بایلات هم شته ګټه هم شته ښه ودرېږه دا نور ملګري مو ما ورته کیسه اوږده کړله آخري خبره خو کیدای شي آخري خو خبره له خبرې پیدا کېږي که نه کنې دومره ډېره اوږده مرکه مې نه در سره کوله مثلا دا موږ خپله چې یو که نه افغانان په اروپا کې په امریکا کې استرالیا په ټوله دنیا کې اوس په افغانان کرکټ ګوري ورته خوشحاله دي او همداسې ورته ځورېږي او خوشحالۍ او خفګانونه ورسره تړلي موږ معمولا چې د افغانان درځي په دغو میدانونو کې نو ډېر داسې یو رقم رېږدي خفه او تاسو ته ټولو ته دعاوې کوي که نه تاسو سره هم دا احساس شته چې ولا دلته ما وطنوال را سره دي او دوی حتما تاسو لپاره ډېر خوشحاله دي دغه احساس در سره یې که کله در نه هېر شي ترته وایه احمدشاه بالکل کله هم چې موږ چیرې ځو میچونه کوو نو ظاهره خبره ده هېوادوال ډېر راځي موږ سره بالکل دغه احساس وي چې موږ دا میچ وګټو او وطن ته بیا وبخو خو بهرحال دا کرکټ ده هېڅ هم نه کې ویل کېږي کله چې دواړه ټیمونه راځي هغه هم ګټې ته راځي موږ هم ګټې ته راځو موږ خپله خواري پوره کوو بهرحال کله کله یو نیمګړتیاوې په منځ کې راشي هغې کې دغه میچ یا هغه چې وګټي یا هغه نیمګړتیاوې کې هغه پاتې راشي موږ یې تېر وکړو ډېره مننه اخري خبره به ته راته وکړې دا د ژورنالستانو یو عادت ته وایي اخري پیغام دې څه شی ده لکه چې خطرناک سړي ته مې دا سوال راځي که نه هر څه چې وایي وایي راته
اخیری پیغام خو به دا د ټولو مینوالو ته اول خو بس خپل ټیم سپورټ کوئ که هغه ښه وختي که خراب وختي په لوبه کې ښه وخت هم راځي خراب وخت هم راځي ډېر ښه میچونه کړي هم دي ټول لوبغاړو همدا لوبغاړي دي چې وطن ته خوشحالي راولي کله به بیلي کله به ګټي نو تاسو نه مې دا خواهش دی چې دوی ټول سپورټ کړي مننه او په دې هیله چې دا د خوشحالۍ خبرې ډېرې وي ستاسو په دې کار کې او افغانان خوشحاله وساتئ تاسو ته خوشحالي غواړم او همیشه دې خوشحاله وئ تکړه دې وئ او بس نو دعاوې به درته کوو ډېره مننه ژوندي اوسئ ګرانو ملګرو سبا دلته په شارجه کې د افغانستان او د آیرلینډ ترمنځ لوبه ده او وبګورو چې څه کېږي که کولی شئ ورته راشئ او که نه شئ کولی نو لږ ځایونو نه دعاوې ورته کوئ او خوشحالۍ وکئ په دې هیله چې موږ ته دغه انډیوالان چې دا اوس مې وغږول خوشحالۍ را په برخه کې ژوندي اوسئ